ملګرو سلامونه مې واخلې، فطرت یم او غواړم چې یو غزل در سره شریک کړم. د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې له نازه به د پنجو په سرونو ګرځېدله، له نازه به د پنجو په سرونو ګرځېدله، مغروره به په پاڼو د ګلونو ګرځېدله، او د ښار نازک مزاج رنګ کې رنګ شوه هغه مسته، د ښار نازک مزاج رنګ کې رنګ شوه هغه مسته، که هر څو به په لوړو لوړو غرونو ګرځېدله. ډېر د غزل مطلب عرض ده چې لکه د ژمي نور ډوبېږم او ته نه راګورې، لکه د ژمي نور ډوبېږم او ته نه راګورې، په غرونو اوړم فناه کېږم او ته نه راګورې، لکه د ژمي نور ډوبېږم او ته نه راګورې، په غرونو اوړم فناه کېږم او ته نه راګورې. او شعر دی چې دستا له دره رخصتېږم د همیش لپاره، دستا له دره رخصتېږم د همیش لپاره، په درنګ ساعت کې روانېږم او ته نه راګورې، دستا له دره رخصتېږم د همیش لپاره، په درنګ ساعت کې روانېږم او ته نه راګورې. او دا بل شعر دی چې دا اذیت ستا د بې درده محبت نه دی چې، دا اذیت ستا د بې درده محبت نه دی چې، زه له کمره ګزارېږم او ته نه راګورې، دا اذیت ستا د بې درده محبت نه دی چې، زه له کمره ګزارېږم او ته نه راګورې. او دا شعر دی چې دواړه ملګري یو د یو منزل په لور روان یو، دواړه ملګري یو د یو منزل په لور روان یو، زه په لار لوېږم پاسېږم او ته نه راګورې، دواړه ملګري یو د یو منزل په لور روان یو، زه په لار لوېږم پاسېږم او ته نه راګورې. او دا بل شعر دی چې ته د هجوم مینځ کې ولاړ یې، پام دې نه دی او زه، ته د هجوم مینځ کې ولاړ یې، پام دې نه دی او زه، بس تاوېږم را تاوېږم او ته نه راګورې. ډېر زبردست. د هجوم مینځ کې ولاړ یې، پام دې نه دی او زه، بس تاوېږم را تاوېږم او ته نه راګورې. حیران خټک صاحب مقطع عرض ده چې فطرته ستا د راتګ دومره مفهوم بس نه دی چې، فطرته ستا د راتګ دومره مفهوم بس نه دی چې، سینه په ځمکه ږدم ودرېږم او ته نه راګورې. فطرته ستا د راتګ دومره مفهوم بس نه دی چې، سینه په ځمکه ږدم ودرېږم او ته نه راګورې. ډېر ښه.